اولنی مسئلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کی ذکر کری دا الختان. ختان چیرے دا پا لغت کی او پا شریعت کی دا الختن ناغستے شوی دا الختن. او ختن پا عربی کی ستوئی دا نارینا دا عورت پا دی سر بانی چی کم زیادی غوخی دا لری کول دیتا منگا سنت کول وایو پختو کو تا منگ سنت کول وایو. او دا سڑی دا پارا واجب دی. سڑی دا پارا واجب دی چی کل معشوم پیدا شی نارینا ناغ دی سنت کڑیش. واجب پا دی چی یو خودلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا فطرت تا کارون نری بلدا چی اللہ منگتا قرآن کی دا ویلی دی ثم اوحینا الیکا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے پیغمبر منگتا تا وحی کڑے ہو چی دا ابراہیم علیہ السلام دا طریقی تابیداری بکے. دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ صدا صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث تا دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنہ. ابراہیم علیہ السلام چکر دا مسئلہ دا اللہ طرفنا بیان کڑے شوا نو اگر دا 80 کالو چی ختنے کڑے وا. ابراہیم علیہ السلام دا 80 کالو وهو ابن 80 سنہ چی کل آغا ختنہ کڑے وا. او دا شانی روایت کی دیس رازی حدیث دا کلیب الجوہنی دے چی یو سڑی اسلام قبول کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخیتا ناغوتوی القی عنک شعر الكفر واختتن. امام ابو داود دا حدیث راوڑا چی اس لارشا دا ویختلری که دا زاننا او ختنو کا. بلا خبر دا واجب پا دیدی ذکر چی دا زیادی وقت چی دا پلیتی اساری بدی که دننا و چی کل انسان نارینا میچازی ہو کی تشی میچازی او دا زیادی وقت پیلا پاس ہی بدی عورت مانی دا گی دلاس گندگی دا بدی عورت کی اساری گی. او شریعت غواړي طهارت او بل دا چې ته منځ به کې چې مسلمان لازم به منځ کې او د منځه دپاره دا یو شرط دی چې د ګندګۍ نه ته پاک یې چې دا پلیتوالی ستا په بدن نه وي ستا په کپړو نه وي او ستا په دې ځینې کوم ځای کې چې ته منځ کې چې د درې واړه خبرې صفایي بدن ځای او کپړې. نو چې کله دا زیاتي غوښه پاتې شي په عورت باندې نو دې کې اکثر تشي میچازي هغه یې ساریږي. بل دا چې دا د بیماری سبب هم ګرځي دا د بیماری او د ګندګۍ سبب هم ګرځي. بل هسې ډېره جوره خبره ده لکه شریعت دا وایي چې ماشوم به سنت کې اوس ته چې ماشوم سنت کې نو عورت به یې ښکاره کېږي لازم نو د سنت کار دپاره شریعت د عورت ته ښکاره کولو نه وایي خو دا کار لازم دی ځکه پکې ګنجایش دي چې عورت ترې د ښکاره شي. ځکه دا راجح قول دا دی والله اعلم چې د ماشوم نارینه د پاره نر ماشوم چې کمی داغه د پاره داغه سنت کول دا واجب دی. ولی واجب دی هغه موږ وجه ذکر کړی چې واجب د دې دلاسه دی. بله مسله چې دې سره تعلق ساتي او ډېره اهمه مسله ده چې په کوم وخت کې ماشوم سنت کول پکار دي. نو په دې کې د علماو اختلاف دی. بعض ویلي یعنی پا اوما ورځ او بعض ویلی دی پا 40مه ورځ او بعض ویلی پا کال کې دنه. خدا خبر یاده کوي چې بنیادی مسله چې کله دا انسان بالغ شو کنه بالغ نو په ده باندې بیا سنت کول د دا واجب شو نو د دغې نه مخکې د سنت کول پکار دي. او صحیح خبره دا ده لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نور علماء ذکر کړی ده چې دې کې شریعت څه وخت نه دی ښوولی چې دی په اومه ورځ ماشوم سنت کې که کال بعد به سنت کې که 40 ورځې بعد به سنت کې دې کې شریعت څه وخت نه دی ټاکلی. خو صرف دومره ده چې غوره طریقه دا ده چې څومره ماشوم کم عمری او د سنت کړی شي دا غوره طریقه ده. د هغې فایده دی چې ده د تکلیف لکي او چې څومره عمر ډېرېږي نو تکلیف ورته ډیریږي. نو غوره طریقه دا ده چې څومره ماشوم وړوکی او کم عمره یو بدنې تنکۍ او دې سنت کړی شي نو دا د دې ماشوم دپاره غوره ده. او بس داسې زموږ په دې ملکونو کې موږ
یعنی تاسو هم لیدلي موږ هم لیدلي لوی لوی ماشومانان به ګرځي د 10 کالو 8 کالو 11 12 دې له سنت کړی نه نو دې کې به تکلیف دی ماشوم ته بل دا یو کار لازم دی چې لازم دی هغه په وخت باندې کول پکار دي لکه امام بخاري په تاریخ اوسط کې یو روایت راوړی دی د عبدالله ابن عباس نه رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو نو زه د 10 کالو په خوا او شا کې وم 10 کالو خوا او شا یعنی 12 14 11 14 دا ټول د خوا او شا کې راځي وانا مختون او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدو وانا مختون زه سنت کړی شوی وم یعنی دا په دې دلیل دی چې هغوی به ماشوم د بلوغ نه مخکې سنت کړه او ځکه روایت کې داسې هم راځي عبدالله بن عباس وایي قبض النبي صلی الله علیه وسلم وانا ختیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو او ساه د هغه نه واخیستی شوه او زه په دغه ورځو کې سنت کړی شوی وم یعنی دا نه چې په دې ورځو کې سنت کړی یم یعنی زه داسې حال کوم چې زه سنت کړی شوی وم نو دا دلیل دی په دې باندې چې ماشوم سنت کول دا وختي پکار دي دې لیټ کول دا ښه خبره نه ده